نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. زما مجاهد او اسلام پال ولسا حالات دا اجازه نه راکوي چې تاسو سره د خپل شهید رور کاری سے فضل سبحان کاکا په جنازه کې شراکت وکم او له هر یو نه په غاړه غاړه خپل د ورور شهادت مبارکي واخلم. زما مجاهد ولسا داسې دشمنانو سره مو مخه ده چې نه مو ودونه ګوري او نه مو جنازې ګوري او نه مو فاتحې ګوري. هر ځای چې ورته مکملاو شي او زمونږ په مظلوم ولس باندې یوه حمله کوي، لکه داسې ډېرې پیښې نورې هم شوي دي. نو په دې بنا باندې چې تاسو ته څه مشکل ونه رسیږي، زه د خپل ورور د اخیری دیدار نه هم درته تیر شم. نو الله تعالی دې تاسو ته محکم وساتي. او دوهم خپل مجاهدین ورونو ته او د سنگر غازیانو ته مجاهدین ورونو دغه شهادتونه دا څه اول ځل نه ده. په دغه لار باندې ډېر شهادتونه دي، په دغه لار کې کړهونه دي او په دغه لار کې زندانونه او قسمه قسم تکلیفونه دي. الله تعالی دې دا شهادتونه او دا کړهونه او دا زندانونه د الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي. مجاهدین ورونو ګوري چې به حوصله نشي، ان شاء الله تاسو دغه لخر به بے سالار نشي، ان شاء الله تاسو دغه لخر به رهبر نشي. دا یو ځل نه دی چې دا شهادت نه دي. مجاهدین ورونو موږ تاسو ډیره غټه دعوه کړې ده چې ان شاء الله دی الله تعالی په ځمکه به الله تعالی قانون راولو. نو چې دا عملی کوونو دا قرباني غواړي، دا خو شهادتونه غواړي، دا خو سرونه غواړي، دا ویني غواړي. نو ان شاء الله العزیز مونږ به الله تعالی په لار کې دا خپل ځانونه خپل سرونه دا په نظرانه کې پیش کوو. خو د پاره دې چې الله تعالی په ځمکه د الله تعالی قانون راشي. مجاهدین ورونو خیر کنن زمونږ استادو د څنګه او نږدې ملګری او زمونږ استادو د زړه ټوکړه کاری سے فضل سبحان کاکا را نه جدا شو. خو د دې نه مخکې هم زمونږ استادو ډېر مسؤلین را نه جدا شوي دي. ان د امیر المؤمنین شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله نه راواخله تر کشران مجاهدین پورې دا ټول زمونږ استادونه په دغه لار کې جدا شوي دي. د دې لپاره دا ځانونه چې قربان کړي، دا د دې لپاره چې الله تعالی په ځمکه د الله تعالی قانون راوړي. دا اول ځل نه دی مجاهدین ورونو په دې باندې والله افتخار کوو. هغه سعادت چې جلال الدین حقانی صاحب ته حاصلو، الحمدلله نن هغه سعادت زمونږ والد محترم ته حاصل شو. جلال الدین حقانی صاحب خپل د زړه ټوکړې څلور دانې چې ډاکټر نصیر الدین حقانی، حافظ صاحب بدر الدین حقانی، عمر او محمد قربان کړو. خو نن الحاج خیر محمد حمد الله تعالی په لار کې ښایسته عالم مولوی صاحب نور محمد شهید انبر او احمد او قاری صاحب فضل سبحان کاکا هم قربان کړو. الله تعالی چې هغه سعادت جلال الدین حقانی صاحب ته ورکړو، نن هغه سعادت الحاج خیر محمد ته ورکړ. نو مجاهدین ورونو باید په دې باندې موږ افتخار وکړو. ورونو دغه کاکا موږ استادو یقیني د زړه ټوکړه و، ډیر دردمن وو، ډیر بخفه وو. خود الله تعالی د رضا لپاره او د الله تعالی په لار کې چې کوم رور کوم ملګری کوم دوسرا نه جدا شي، ان شاء الله العزیز هغه به مون خفقان نه کو، هغه به مون خوشحالي کو. د شهادت مبارکیانه به یو بل ته مجاهدین ورونو دغه لاره دا کومه چې مونږ تعقیب کړي دا څه د عام لاره نه ده، نه د عام خلک په دې کې قرباني کې دي شي. په دغه لاره کې امیر المؤمنین شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله قربان شو او د موجوده امیر المؤمنین زوی الله تعالی د شهادت قبول کړي. په خپل خوخه د دشمن میانځ ته ورغه استشهادي حمله یې وکړه. نو چې هغه دغه خپل ځانونه قرباني، نو موږ تاسو خو
باید څو چند دي هغه مخکې لاړ شو نو الله تعالی دې زموږ واستاسو دغه قرباني دغه تکلیفونه قبول کړي مجاهدین ورونو خپل سنگرونه محکم وساتي او هر ملګری په خپل ساحه کې اوسئ کوشش وکړئ چې خالص نیت صرف دی الله